دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیزه پر خبره رسیدلی و چې عبد الله بن مسعود له شوی ویلي عمر رضی الله عنه شکل ایمان راوړو نو صورت حال و دا خو الله رب العزت د مسلمانانو له یو لوی فتح ورکړه. هجرت شکل وکي نو دا نصرت او خلافت د عمر رضی الله عنه شکل راغې نو دا د الله رحمت د عمر د وجه الله موږ له عزت راکې. صہیب شبیر د عمر د وجه نه بمنګا مسجد حرام لتلو، طوافونه بم کول، منځونه بم کول، حلقې بناوسو، کله بم دشمنانو سره سوق سپېړه مور کړه. او رسول الله فرمایلی و چې دا په دین د اسلام کې په دې ټولو ملګرو کې اشد او سخت انسان دی. یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم له ویل چې رسول الله کار میدان لره اوسنه هغه ډیره خره شل کسان د سره او شل د حمزه سره حرم له شکل رااله کافرانو باندې لړزانه مرغه خو د منس یو جړه پوشو سخت جګړه د ټوله دنیا کې دا واځه خورش و چې مسلمانان مجاهدین دومره زور ور شول چې اوس میدان لمراله. او کله چې ایمان راوړو د ابو جهل خاله لاړو زګد دا ویلو چې ما په ایمان راوړلو باندې وسوخه پکېږي. غل ویلې زغه سوابي شوم ایمان مې راوړو هغه د شي بنې ويم د سیدا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله. هغه ته ایسه نه وته د ورته ویل راځه بار روزه کوم نه لري. د عتبه خو له ورغه د جمیل ابن معمر خو له ورغه سخت جګړه وشو. مې ورځې پورې تر دې پورې چې عاص ابن وائل به د دې په مابین کې دا جګړه خلاص کړه. نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې رسول الله زه خو اراده هجرت لرم، جن مې نور ګران دی. پیر رواخه نه زی رواخستي غشي رواخسته امسه رواخسته مصالح را روان شو. طواف وکي منځنه وکړه دغه نور څه په ارج معد باندې وګرځیدو که څوک په ځام باندې مور کندول برول غواړي کزه کندول غواړي او بچي یتیمان نو په دې طرف باندې سبا د شل مجاهدینو سره زم لاس مخلاص او راځي. کله چې دا وتون شل کسان وسره و د ایزا یو علاقه ورته کله منځ کې چې د مکی مکرمه لس مل وړاندې و چې کوم ملګری په دې ټیم راغی زوب او کرانه غي بس پاتې وي هشام پاتې شو غیا شراغي بیرغه په ابو جهل او حارث ورو راغی به طریقې بیرته راوسو به عجیب ایتونه الله نازل کړه. د نبی صلی الله علیه وسلم سره بدر کې حاضر او احد کې حاضر او احزاب کې حاضر او صلح الحدیبیه کې حاضر او فتح مکه کې حاضر او حنین کې حاضر او تبوک کې حاضر او مرز وفات کې سخت خطبه ورکړه. سقیفه بنو سعیده کې حاضر او د ابوبکر سره بیعت کې د مرتدینو په جهاد کې لوی قومندانو امیر پاتش. ابوبکر چې کله وفات کېدو بيدله ولی عهد وټاکل. کمالي ناشاسي بدونه پکې و د دې وجنه د عقیدو په کتابونو کې دا راځي چې کوم انسان د ابوبکر او عمر سره ورانه لري دا سړی به ایمان دی او دا کافر دی. الملل والنحل کې ابن حزم فرمایلی و چې د دوی د صحابیت په قران باندې الله ثابت کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم یو عجیب خوب ولیدو. ولې سبوکه د ابو راويستا ابوبکر شه بیره وسته دغه نور سبه عمر رضی الله عنه څخه لړې ستل نړۍ رقیب بوکو د ارسه خړوب کړل. ملګری ته پوښتنه وکړه دې مقصد څه دی؟ دا دین دی د په وخت کې دوی اشله کمله مراباز مکه الله د اسلام بیرغ او سور الله میرا وسته. الحمدلله عجیب شی بدونه و چې دا غره انسانو په صحابه کې علي شه په خپل دا ویلو. انس ابن مالک فرمای رسول الله بن المسترق را له موږ زکات چاله ورکوي موږ مالا وکتنې وي ابوبکر له وي کني عمر شیګانو سره وراند روافض. نبی صلی الله علیه وسلم د اقتدا په طرف باندې ترغیب ورکړي چې ابوبکر عمر به مني. د دې په اړه کې دا خبره کړې چې توعات وکړ دی. ساجيب واقعیت موږ د ذکر کړل چې د ملګری نه روایت د سورې تور اوریدو چې ان عذاب ربک لواقع یو مش پورې نه جوړش. خپل به چې د قران آیتونه ولوسل کله به د دې متاثر وي جمعه بنا جوړه. د سترګو بریتانو پورې لختې دی و لړکړي و چا ورته ودا ولې وې د ورځې د ملګرو خدمت کوم او د شپې الله له ژړا. اے ملګرو عرض اکبر د پر وزن برابر کړي ځان سره حسابونه وکړي. کله چې ولګي دوه بچی لوي به د اسمه کمانه مکې دی او کوم سره الله سر په سر مسلو کې نو دا کافره. د سورې
احزاب آیات چې کله واورېدو چې څوک مؤمنانو نظر ورکړي د بهتان او کار ګناه را بسر کړل نو لاړو دوبه ابن کعب خلوی دی کې خو بزنوم وینت معلم مربي حبشي ورته ویل بلاره خوراکو ساګره بزامن ډېر کمزورې کړي د کمزورې شولې وی تعالی خدای رسول الله د قشند ابوبکر تاریخ معلومونه عصر او شهر ضرورت بیت المال کې ټول ملګری راجمع کړو دغه په اجازه باندې طلب کړه هغه پېښ خړلې وي اشتباه بکراله ارسه استفراغ کړه د زنانه مشک بچکره بزنانو باندې خرڅول نو به غورو سبقای شوی نه دي سونه پورې مګل لوپټي څادر پورې عمر شه پای باندې خپو شغه بزمکه مګل شي اسنه دا اشتباهي شي موږ الله رانی عجیب انسان قران کریم کې رب العالمین د صحابه مبارک فرمای السابقون الاولون صحابه هغه انسانان دي چې اولنی کسان دي ایمان راوړي مهاجر دي وانصار دي او به اخر کې و چې دې ټول نظر عظیم فالسابقون الاولون کې ابو بکر دی عمر دی عثمان دی علی دی رضی الله عنهم نور ملګریم دي د ابو بکر شمن ولې تر وحشي رضی الله عنه پورې چې څومره صحابه کرام دي ټول رب العالمین راضي دي او دا ټول جنتین دي او دا ټول زموږ وسوسه مشران دي د دوی سره مینه پکار ده تنقیس او بدی په مجلس کې ویل پکار نه چې کوم انسان د صحابه او بدی او کمزوري بیانې یاد ساته د چې انسان د ایمان د زوال سره به مخامخ کیږي ځکه دا زموږ د دین مشران دي لوی لوی قومندانان او قهرمانان دي د دوی تذکرہ ایمان او د دوی سره دښمنی ده بېمانی الله به په سبا راځي کېږي مخکې درسونه کې موږ دا ویلو چې انسان د الله د رضا کوشش کوي انسان مسواک استعمالي د خوراک او څښاک نو الحمدلله ویل منځ کول زکات ورکول اخلاص د مور او بلار رضا د الله رضا د مخلوق پر رضا باندې مقدم کول علم د قران او سنت روزنی ولا دعاګانې د مصیبت په وخت کې د الله پر رضا باندې رضا او د خوب دعاګانې مجاهده کول الکلمه الصالحه کیسه کلمه ول او د مسلمانانو خوشحالي او ذکر د رب العالمین دا کارونه د رسول الله په ملګرو کې موجود ونه زکه الله رب العزت راضي شي او الله دې ټول صحابه کرامو راضي شي ابو بکر کې دا ټول صفاتونه موجود عمر کې موجود الله ته راضي شیخ الاسلام ابن تیمیه به زکه ویلي وې دین د اسلام دونه مونږ لري اسلام او بل عمر زکه چې عمر نه دی مګر اسلام دی اسلام دی مګر عمر عجیب صفات ابو بکر عمر رضی الله عنه کې وبلو چې د ځان سره کثیر المحاسبه او زیات حسابونه به د ځان سره کول ملګرو لبم دا ویلي وې اے خلکو د جهنم دا اور ډیر ګرم دی اے خلکو د جهنم شه دا بیخ ډیر ژور دی اے خلکو د دې دا ګرزونه چې دا ګره د وسپونه نه دي او د الله قهر ډیر زیات دی قرطبی ته التذکرہ کې نقل کړی دی ور نه د بچاو د لپاره کوشش په دنیا کې تاسو وکړئ څومره عجیب انسان کعب الاحبار ورسې تقریر کول وی ویلي یو تورات کې خبر راغلی دا چې هلاکت د دسمه کې بادشاہ د اسمان د بادشاہ نه دسمه کې بادشاہ به ختميږي برباديږي څوک به بربادي چې کوم د اسمان بادشاہ رشي رب العالمین دی عمر رضی الله عنه ورته ویل کعبه خبره دی سیده خو الا من حسب نفسه چې کوم سړی د ځان سره حسابي کې هغه ګره بده کیند داخله قسم وکي کعب الاحبار وزمار رب العالمین باندې قسم په هغه ذات باندې چې تورات نازل کړي دا کوم قید چې تا ذکر کوي دغه قید په تورات کې مشتري دې ځل کې ورته الله خبره اچولې به نه وحي ورس ان شاء الله راځي دروي زيونه کې د عمر د نظر برابر الله وحي را لګره ده رضی الله تعالی عنه یو ورځ دفتر کې ناشو یو چا ورته مسله راوړل وی ویل چې زما سره پلاني سي الله چې زما جنجال د خلک مال د مسله نه حلي عمر رضی الله عنه طبيعت کې سخت انسان او شړق ورنه دوره باندې ویش وی شکل دفتر کې کله ما خپل به راځي چې فارغ مخاغ وخت کې راشي او دا غسم په خپل ځبانه و چې کله ورسته شنو وی ډیر انتهایی سخت پښو سړي لورغه وی دا دوره والا او ما به وه دومره عاجز هغه نه دی وام به ورته دا دوره والا او ما به وه وینه دی وامه دریم کړی ورته دا دوره والا ما به وه وینه دی وام وېزه د الله لپاره ما معاف کا هغه د الله لپاره معاف کړي احنف ابن قیس فرمایي وېزه سره لاړم یو باغلا او د شو کې دوه رکعات مونږ یو کې وی ویل یا عمر کته انسان وی الله روچت کړي یا عمر گمراه انسان وی الله تعالی هدایت وکي یا عمر ورک انسان وی الله په خلکو کې مشهور کړي په خلکو باندې او پیژندل استاد امینه د خلکو بزرګونه کې خودلا نن ته دا سړی ولي والو دومره انتهایی زیت وژړل احنف ابن قیس فرمایي چې کله دا شړا ما وکړه نو ما ځان سره تسلیم کړ چې قسم په الله په دې وخت کې د زمکه په سر باندې د عمر نه بهتر انسان نشته دا حقیقت رسول الله ته بهتر دی غمخ کې لاړ دی ابو بکر ته بهتر دی غمخ کې لاړ دی نو په دې وخت کې به عمر غو نشه د بهتر انسان بل موجود شي
هدایت به سړي لکېږي په منځو په قران باندې په جهاد باندې د رسول الله په تابعداري باندې په انابت باندې د الله په فضل باندې د الله په رحم باندې او د قشانه په قوي ایمان باندې په دعاګانو باندې دا ټول شي په عمر رضی الله عنه کې موجود و رضی الله تعالی عنه. یو ورځ ملګری کیسه کوله د سره درس ملګری و وی یو باغ لاړو ځان سره حسابي کوله عمر د دې شي کار دی وکي ګوره به سره الله د شي سزاګانې درکې لکه سړی ځان سره غړيږي ځان سره به حسابي کوله په خپل ځان به مخاطب پرس کله کله به ځان لپاره ور بل کړو به د خپل ګوتې ورولې دی ور لورته وی ویلې وی عمره د دې ور ته طاقت لري که چرته دې ور طاقت لري نو به هغه ور لمزان تیار کړي هغه ورم به مسله اسانه ده خو دې طاقت نه لري په دنیا کې ګوره د ژوند ځان له اختیار نه کې چې هغه زری ګډوډ نشي موږ ته شرط تجربه کړې ده ځان له به ور یو ورځ اور باندې وشو دوس کن اې دور باندې شک راغی اځ استفراغ رزګه پښتنه کړې و دا مو د کوم کړه وی پلانې چې د وخونه موږ راوړل او دام پتا باندې وشکل وی استفراغ کړه اشتباهش انما غزان ساتل زګه او چت متقی سړیو د تقوا باره کې مخکې موږ دا ویلو به دې خبرو نزان ساتل فحشا نزان ساتل کبیره ګناه نزان ساتل چې بکم شي باندې الله خپکیږي د غین لري کېدل چې کوم ځای کې الله امر کړی دی التزان ازر اول چې کوم ځای نه منع کړی دی غیزه نزان ساتل ګناه باندې اصرار نه کول په نیکی باندې دوکه کېدل نه د مسلمانانو وقار او قدر بزله کې ساتل د الله نه د جنت تم او د جهنم یره سوره بقره عمل کې راوصل د الله او د الله د رسول خبري منل او هغه کارونه باندې الله خپکیږي غین لري کېدل د الله سره ډېر انتهایی زیاته مینه د اشتباهي شي نزان ساتل د الله د مخلوقات سره مینه د الله مخلوقات له هغه شی انتخابول چې ځان لغواړي د طاغوت نزان ساتل د حرام نزان ساتل په شبه د الله په ذکر باندې آبادول د رسول الله په نقشه باندې تل دنیا شاله غرزول د الله وعده پورا کول د بے وفای نزان ساتل او الحمدلله دا ټول صفاتونه په سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ کې الله راجم کړی و ځکه اشتباهي شي نزان ساتل د تقوا مرتبه درسونه کې ویل شي او د کفر نزان ساتل اسلام د ګناه نزان ساتل توبه د اشتباهي شي نزان ساتل ورع د مباحات نزان ساتل زهد په ژوند الله نه په بل تر باندې روانول د احسان د الله مخلوقاتو کې سوچ د الله په نعمتو دنیوي کې سوچ اخروی کې سوچ د دنیا د عذاب نه یره د آخرت د عذاب نه یره د قیامت حساب را مخامخ کول علم د قران او سنت د الله فضل او کرم حیا ایمان دا ټول په عمر کې الله موجود کړی و یو ورځ زنانه چې مشکل کله خرڅول او دغه نه بکم شفاعت شبه بر خپل ټکریلو پټه باندې مګل مخکې موږ دا واقع ویل هغه راوخه پس مکه پوری مګله به بل ورځ لا داس پس مکه پوری مګلو زنانه ورته وی دا ولې عمر په دې باندې خپکیږي دومره اوچت انسان دومره قیمتي بل ناشنا صفت بګه دو د اشتباهاتونو د ځان ساتلو اهل علم فرمایي وی ورځ د یو بچو عبد الله بن عمر وی جلوله یو علاقه چې دا په ایران کې وزیر کله الته جګړه وشي غنیمتونه تقسیمېدل غنیمتونه چې کله تقسیم شونه ابن عمر څخه په دې کې تجارت شروع کی 40,000 درهم او سره و ډیر انتهایی زیات مال پیدا کی وی عمر رضی الله عنه چې کله دینه خبر شونه وی ویل بچو دل تراشه سعد له ویل دا ټول مال خرج کا په دې کې 40,000 روپۍ ابن عمر لور کزما بچیلا وی ولی بلار وی کې دې شي د مال ګرانی خو په تا باندې په دې مناسبت باندې ارزانه خرج کړي چې د عمر بچي تا باندې په دې مناسبت ارزان درکړي چې د رسول الله ملګری د دې وجنه اشتباه ستاسو د مال کې را لازم تعالی خپل 40,000 روپۍ سرمایه درکم چې څومره ګټه وشو غیر واقع په بیت المال کې خودله اوس موږ تاسو ګورو پر دې مال په کوم طریقه باندې موږ لاندې کوو د غیر پر څنګه هلي جوړو کومه طریقه باندې چې حق خپل ځان له موږ ورکو او به موږ دا داو کوو چې الله ابوبکر او عمر لم جنت ته هم لم جنت را تعجب دا مسله ګرانه ده ډیر انتهایی زیاته یو ورځ په خپل یو فرمان کې دا خبره صادره کړه چې په دې ځای کې به د مالدارو انسانانو د مشرانو او خان سریږي نه غریبانه بدل تخلو خان سری چراغاوا خلک بن کړي وو د ابن عمر رضی الله عنه او خان شو اغم دې ځای وراله الته سریدل سربشو له خوش کلمه مدینه منورې لاره واسطه نو عمر رضی الله عنه په بازار کې نشه د او خان په دلاره باندې تیریږي ملګرو لویل لمن دا او خان ته چا دی ودا خو استاد بشیر د عبد الله ابن عمر ودا څنګه سر به سړی را طلب کې وی پلار چې په کوم ځای کې تا د عام خلک بند کړي دی او د عوامو له اجازه ورکړي دا یعنی خاص خلک دی بند کړي دی عام له اجازه ورکړي پاغه ځکه ما وکړ سره ولې بچو 100 روپۍ دی وی دومره ودا خپل سرمایه دیواله نور دا ټول ګټه براواله بیت المال له ورکی وجه دا کې دې شي څوکیدار صالحاش کړي اسما د وجنه د رسول الله د وجنه چې دغه ملګری تاله د استاو خان له د ابو تنظیم د نوبت تنظیم هغه د نور ملګرو نمخ کې کړي ستاسو د مال کې اشتباه وراله
دومره عجیب انسان. علي بن ابي طالب فرمای وې د صدقې وخانو کې وختي بدشته کې ورکش منډي بشواله وېزه بشوره ما ورته چې امیر المؤمنین څه کوي وېزمانه دا وکړ شوی دا بسره عالم وې ما ورته ویلې چې غلام بدر اوسته او هغه به دې به تشکیل کړي وې دا خو ته اميري وې ما ویلې چې یا ابو الحسن یا علي بن ابي طالب قسم په الله کې د دجله او د فرات په خوا کې اوچېلې ورکه شو قیامت کې رب العالمین د عمر بن الخطاب نه پوښتنه کوي دا خو لغټ وکړي. احنف بن قیس فرمای ومن چې کله مجاهدین د عراق نه راوړل دا په غوخانه کې غوجل کې وښدي او پاغه باندې خارق لګیدل دي نانزړه ورکی قطران قران کریم کې الله دا تعبیر کړی دی. وما ته ویل چې راځم ما سره ته بده کې کومک وکا وما ورته یا امیر المؤمنین یو غلام له بده आवाज کړي ته خو امیر ته څنګه دی وکاله دا نانزړه ورکی وما له ویل چې یا احنف زما ته شرطنوي غلامان شته تم د الله لوی غلام او زم د الله لوی غلام مرزه د الله درزه لپاره ویدل دا کار وکا په خپل به خدمت کو وس امیرانو ګوره په ګینټو هغه لپاره وختونو ورځ وختونه اخله ملاویږي نه او به دا داوا کې چې موږ له الله جنت راکې تعجب ګرانه ده او د محمد رسول الله تربیت یاد کړو چې هغه هم کله کله د صدقو دی وکړ له دا په خپل ورکو زکه سړی به په خپل خدمت وکړي د ملګرو خدمت د الله رضا لپاره او د قشاره دې سروي خدمت د بیت المال د مال خدمت د په خپل وکړي په دې طریقه باندې کور وکړ دي. یو ورځ وستنی جامع غوښتلې ډېره مزیداري د جمعې منځله تلو په دلاره باندې تیریدونو د شی وناوه چې د وګو بګره پریوجي د بام نه څو ګرد تر وای وې دي کې د عباس رضی الله د کور واړ شو هغه دنه شرګان ال کړي وو او د امینه بدل تراجمه کړي و سوچ نه او به شکل راوړولې په سیدنا و امام عمر ابن الخطاب باندې د پورته راول ویدلې د پاسه جامع ګړې وړې شو. عمر رضی الله تبت کې سخ انسانو نو دومره سو غوسه شو چې دا ټول ناوې ما تکړه چې دا ما تکړه عباس رضی الله بشراغه ورته ویل شي عمر تا خدای نه و ما ته کړی دا اغه نه ودا چې محمد رسول الله په خپل مبارک لاسونو باندې خودلې و په بکا شدیده عمر رضی الله ډېر انتهاء سخت وژړل کینه تاوان هم دار چې سړی خزانه یو شی مات کی داغه تاوان باور کوي. عباس ویل ودل تراشه زبلان د کینم زما په دې خو باندې ودرېګا خټه ورته برابر کړه ودا نه و په اغه نقشه باندې جوړه کړي چې په کومه نقشه باندې محمد صلی الله علیه وسلم جوړه کړي و امیر المؤمنین ویغه لاندې کته کینسو عباس رضی الله دغه په وګمانه سور شو او بر دې بام له وروچت کې واغه ناوې په هغه طریقو کیفیت باندې جوړ کړل چې کوم رسول الله په خپل مبارک لاسونو جوړ کړی و دی له ویل شي امیر او دی له ویل شي امیر المؤمنین او جنتی صحابي عجیب انسان. یو ورځ یو خطبه ورکوله تقریبا دغه په کمیس کې 12 پیوندونه په جامه کې 12 پیوند او د امیر المؤمنین دی وکله چې حجته طواف کول دیار لس پیوندونه پکې و او په دې کې پیوند شو چې هغه سره سرمنی و موږ تاسو وزدر شکل جامه اختیارول په کانر دی وجه دا چې دا به د شهرت جامه د خلکو چې مړه پلانینګ دومره بزرګي شروع کړه عام انسانان به شکل په عرفات کې وشیدل ځان له خیمه او سفر جوړ کړي وي. عمر رضی الله عنه بدور اعلان کینې سو شړې به پیراوا چلو دغه لانه به خپل عبادت کو یا به دوخ پالام برابر کی او په هغه باندې به یو شړې راوا چلو دغه لاندې بناسو رب العالمین بندگی به کوله ساده ژوند کو د چا سره پیژندل کېدوم نشي دا عمر د امیر المؤمنین دی او عادي انسان دی. یو ورځ ونه وخت راغی د منځو وخت ورګنه وخت کې چې مونږ کله وکه ملګرو لوي تاسو ما نه پښتنه ونه کړه چې ما دا نه وخت ورکه هغه ورته چې امیر المؤمنین ولی وېسما یو جوړ جامه وا دا مې چې کله ومنځل لمدا او چې شوی نه د دې وجنه د غید وچوالي د پاره ما انتظار کوم ما باندې نه وخت شو ضرورت یو جوړ جامه په ټول خلافت کې زموږ استاد د اړو شل 25 د زنانو 50 پورې لیکن دا خبره کوله عمر رضی الله عنه په خپل باندې وې مونږ په جامو اغوستلو باندې پویګو د دنیا په ژوند تیرول باندې پویګو دومره سادهګان نه یو لیکن مونږ ټول نظر په دې جنت باندې دی د دوی په دې صرف بیانول کې مونږ تاسو داسې انسان ده چې اے خلکو انسان به ټول نظر هغه په جنت او هغه دنیا باندې ورواړي. دویم ته عجیب خبره ده معلومه شو د مانځ ټیم د بتوري مثال ونیمه بجې و بجې مقرر کله کله پم دې کې فکس هم دی و بجې ونیمه مقررونه په کار دي کله دې 15 شو درېګا او کله 15 منټه پاس او کله پورا په ونیمه باندې د ونیمه بجې و بجې په دې مناسبت باندې انتخاب کړی چې عام خلک ورته ځان را ورسي نور خالص په دی و او درځ دقیقو چې یو وخت کې نه ملت د شي کې نه ملت د شي دام ګور شل جنجال جوړي. عمر دې خبره نه معلومه شو چې کله ته مخکواله په کار دی او کله ته ورسواله په کار دی په دې کیفیت باندې به په کار دا چې انسان د خپل ژوند وغیرہ برابر کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوچت ایمان دې په عمر کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوچت دین دې په عمر کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوچت علم دې په عمر کې ایمان دې
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاه والسلام. هیڅوک پتا شو کې د ایمان والا جوړیږي نه تر څو پورې دلا داغه د نفس نه داغه د بچینا داغه د پلار نه د ټول خلکو نه محترم نشم. دغه به ځان اختلافي مسله ده چې دا محبت شرعي مراد ده کدا تبعي. بعضي خلک وي شرعي او بعضي تبعي، لیکن محققین محدثین دا خبره ذکر کوي چې دواړه مراد دي. شرعي دا منه د رسول الله خبره او ټول خبرو باندې بالا غني، تبعي دا منه موږ د ختم شو چې رسول الله هغه آباد او ژوندۍ او دوه په ډګر کې به هغه قرباني نه د سیرت په درسونه کې موږ دا ویلو چې د زنانه خاوند رور ارڅ مړو خو لیکن دا خبره کوله چې رسول الله څنګه لري وی ویل چې ژوندۍ لري. نو دلته ویل چې لا یؤمنو د دې وجنه کم سره چې دا صفت بزن کې پیدا کیږي په عبادت کې الله خوند نه پیدا کی خوند په دې باندې پیدا کیږي چې شکایت بسړې مخلوق لنه کوي د الله رضا او خپل رضا باندې مقدم غني. رسول الله به د ارچانه محترم غني. سار ما خامدري کرتے وای رضیت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. پردیس نه د نظر باندې کې حرام خوري باندې کوي اخلاص بزن کې پیدا کی تقدیر قیامت باندې ایمان د رسول الله په تابعداري باندې ایمان توحید باندې ایمان نیکان ملګری انتخاب ولا ذکر منځ دا کولا او د الله دشمنانو سره دښمنی او دا ډېر صح حدیث دی. په باب د دې کې چې انسان دی او هغه به تور مثال د بل چا خبره د نبی صلی الله علیه وسلم په خبره باندې راوچته کی رسول الله فرمایي بدش انسان کې رسول ایمان نشي پاتې کېږي. سیدنا و امامنا شاول الله سید هغه په انصاف کې دا خبره ذکر کړه حجت الله کې وی چې کله به مسله باندې قران او سنت موجود او موږ دی بل مولا خبره راواخستا فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمین سبا کې د الله په وړاندې قیامت کې ودرېدو اي الله له عذر به موږ پیش کو د ټول دنیا خبره دی په یو طرف باندې شي د محمد رسول الله خبره دی په بل طرف باندې شي موږ به د ټول دنیا علما ارڅ پریدو د چا په شبر روانيږو محمد صلی الله علیه وسلم پسې. د دې وجنه امام مالک سے فرمایي چې د ارچا په خبره کې احتمال درشته او درواغ وشته شوا د محمد صلی الله علیه وسلم په خبره کې چې دا ټول رښتې دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویل چې زما خبره په قران او سنت باندې وتلې کله دې سره برابر او عمل پیوږي کې نه بدقه دیوالي اولې او به ویل اذا صح الحديث فهو مذهبي چې صحیح حدیث د محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ثابت شوی دا ما مسلک ته او دا ما مذهب دی. دي خلکو څومره ترغیب ورکړي الله رسول الله. نو عمر رضی الله عنه ورته ویل یا رسول الله مال د ارچنه محترمي لیکن د خپل ځان مال محترم نه. رسول الله ورته چې فلست توسم مؤمن نه. عمر سے ورته ویل اوس تمہاره د خپل ځان محترم شوي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې الان اوس پتا کې ایمان راغی. نبی صلی الله علیه وسلم د ځان محترم غني. دلته سوال دی چې عمر رضی الله دا خبر وري کوي لیکن والناس اجمعين کې خدای عمر سے په خپل امر راغلی دی رضی الله تعالی عنه. علماء دا خبر ذکر کړی وی عمر رضی الله دا پروګرام او دا خبره په دې مناسبت باندې وکړه امتحانا لکه زنانه راغله ویل یا رسول الله د خاون په ما باندې څومره حق دی وکداغه په بدن باندې دا ویني زوی او تعالی و چې دا بسټي دا به پاکي اون ته دا حق بلري چې ورته پاکي وي به خو زواده نه کوم دا حق زنه شي پورا کولای. نو عمر رضی الله هم د شي ویلي امتحانا چې مار د ارڅنه ته محترمي یاد دی وجنه چې د عمر په دې طبيعت کې او د رسول الله په دې ملګرو کې ناشنا طبيعت او التاثر بالآيات والسنه د قران او سنت نه متاثر کېدل. امام زرکشی برهان کې لیکي چې انسان به د قران او سنت نه کله متاثر شي د الله د رضا لپاره به قران لکینه تقوا په نیت باندې وکینه د قران عظمت به ځان له متوجي کوي د الله عظمت به متوجي کوي د قران د امکان به ځان له متوجي کوي خواهش پرستی به پرې دی دنیا پرستی به پرې دی قوي ایمان به پیدا کوي صفا زړه مضبوط عزم کلک یقین او صبر بدعت به پرې دی تکبر به پرې دی په ګناه باندې به اصرار نه کوي ارزه کې به عقل پیش نه کوي چې دا حدیث ما عقل مني اوس ما عقل نه مني لکه ډیر ګمراهان دي شي وي چې الله څنګه د شپې په اخري شګري پاس اسمان لري دا حدیث خو ما عقل نه مني مونږ ورته ګمراه رسول الله دا ویلي دی ایمان به لري کله وی نبی صلی الله علیه وسلم څنګه پورته اسمان لخت لري او به جنت لاړ دی دا روح لاړ دی بلکې د محمد صلی الله علیه وسلم بدن او روح دواړه رب العالمین ځان لپاره کړي او اسرا بعبده د ګمراهانو خبر لبدې کې هیڅ اعتبار نشته. قران او سنت به سره تاثیر او رنگ والی چې زړه د ژوندۍ په ذکر قران جهاد د علماو سره پناسته باندې یو دوه مثالونه د خبرې ځان سره واول چې د قران او سنت په صحابه څنګه تاثیر اخستو. توجه یو مجلس کې نبی صلی الله علیه وسلم را داخل شو مسجد نبوي کې اصحاب صحبت طالبان نشه د قران تلاوت کوي. نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو لپاره خپل مشترکین اصول وزیر حاصل کې بنور تام په کامل رڼا باندې په ورځ قیامت باندې الله تاسو رڼا درکې د قیامت ورځ رڼا په قران راځي په هجرت راځي په سختي کې او د سکول باندې راځي تیارو کې جمعتون لتللو باندې راځي رسول الله په تابعداري په صدقه باندې په منځونو باندې
ودا حدیث عبد الله ابن عمر فرمایي چې کله رسول الله بیان کې و ما چې دې ملګرو دې مخون لوکاتم چې سم پړقار پکې راغو ته دا ګمان کو چې اوس مستقل د قیامت ورځ ده دومره تاثیر ته اخستو یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو تقریر کو خطبه ملګرو ویل مخکې د جال د فتنې په دې قبرونو کې او تاسو باندې عذاب راشي فتنه بدر باندې راشي وی فسجل المسلمون د مسلمانانو د شو جړه کو یو چې په دې جمعات کې جوړه شو یو خو زموږ د ژوند دي چې د غفلت نه ډک دي بالکل ته تاثیر اخلو نو عمر رضی الله عنه کې صفاز له شکل ورته ویلي تاکي وسم ایمان نشته نو ویل شي یا رسول الله مال د ارض سنه محترم حتى رخل ځاننا و الان وس پتا کې ایمان راغی عمر دې خبر نه ویریدو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم الګور له ویلي وی یوغه په غیبه نه چا سورلی کوله مخ ورته راواړو وی مون خو دینه پیدا نه بلکې مون دینه پیدا یو چې مونږ باندې خلک کر کی لازم اداره وکي صحابه ویلي بقره سبحان الله بقره تتكلم وهم خبري کوي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي په دې خبر باندې زم ایمان لرم ابو بکر هم لري عمر هم لري دا دواړه لا موجود نه و رسول الله د ایمان دومره غوړه وکړه بل حدیث کې راځي ولې وو هغه په وګړه باندې حمله وکړه لاغتي مالک بچ کړه وېدالې وو په بغل باندې کینه سورته وی ویلې کرب العالمین د اسمانه لپاره خوراک وګرځي بیا به څوک زمانه بچ کی صحابه ویلې سبحان الله زي يتكلم لهم خبري کوي رسول الله ویلې اسمان په ایمان دې د په خبرو د ابو بکر په ایمان دې او د قشان د عمر بن الخطاب ور باندې ایمان دې تمره اوچت ایمان علم په کې ډېر عجيبه علم نبی صلی الله علیه وسلم خپل یو خوب بیانې دا خوب واحده وې شوده مې وسکل دومره ډیر وسکل چې حتی اسما په درګونی کې مې د ګوتو پورې دا شوده روان شو وې به زمانه دا شوده پاتې شو سید عمر ابن الخطاب وسکل ملګرو ورته د دې مقصد سره دې تعبیر سره رسول الله ویل دا علم د قران دی په دې ټول علماو کې بهترین عالم محمد صلی الله علیه وسلم دی دغه نور سبب ابو بکر او عمر دا اوچت علماء عبد الله ابن مسعود مخکې هغه تعارف منګه کړو خپل اسم کني ابو عبد الرحمن د هوزل د قبیلین دي شپږم مسلمان دي د عمر رضی الله عنه مخکې ایمان راوړي د نبی صلی الله علیه وسلم د بالک د مسواک او د نعلینو ملګری دا به بس ګرځول رسول الله ویل چې کوم چې تاسو ابن مسعود غوړه کړي امام درته غوړه کی عمر رضی الله عنه ویل د بدن وړ کې خدای علم نه ډک دی د شام فتح له مازر شوی او د قشان د عمر رضی الله عنه په وخت کې ودار کوفی وزیر خزانه مقرر شو اته به احادیث ټول نقل لې د عبد الله ابن مسعود فرمایي وی چې کله عمر ابن الخطاب وفات شو ملګرو ویلي وینه ایشي علم د ځان سره ویړو ایو ایشي ټول امت نه پرې خو دلې نه ایشي علم یو شی لس تقسیمه کا ایو ایشي پرې دونه ایشي ختم کا عمر رضی الله عنه دومره اوچت عالم دی چې د ټول امت نه ایشي علم دا غسره او د ایو ایشي په ټول خلکو باندې تقسیم شوی څه مخاله چې عمر څومره اوچت عالم دی د حد نه سوا یو ورځ به ویلې دا خبره کوله وی قسم په الله کې دا څلور خبره نه ما دنیا شون ځان لنی انتخابو د مجاهدینو دستې لګل او کافران پیوال دا خړ مخ دې خړ خور باندې رب العالمین له سجدا زما د شان ان الله یو بچي پیدا کی هغه سبحان الله وای او به ویل د علماء سره ناستا د علماء مثال دی لکه جامه چې انسان سره جامه نه خو بربندي کی د کسبه خلکو مثال دی لکه دوی چې ضرورت راغی خوري کې نه خوري به پیدي خلکو مثال زهر قاتل له جوړ خوړ کول مې بری ختمي یو ورځ رسول الله ملګرو امتحان واخستو وی الله د مسلمان تشبیه دی ونی سره ورکړي د پانی د شری تنه د شری دا کومه ونه ده د کجوري د ونی سره د مؤمن تشبیه تقریبا پلس وجوده چې په ارڅ کې پیدا را شکل کې سره اعمال پورته خيږي مضبوط دی بادونه مادونه ختمینا پانی پکېری تنه پکېره بیخ پکېره نو ایمان کې عمل دی ارکان تصدیق دی اقرار دی چایونه خودره چابل او چابل په دې وخت کې ابن عمر سے وی شمار دا خبره معلومه و چې دا کجوري ونه د خویا حیات وجنه ما څونه ویلي رسول الله ویل دا کجوره ده خرماره ابن عمر رضی الله عنه ویل پلار دا ونه مال معلومه و ورته ویل بچیا کته رسول الله دا خبره کړې وي چې دا کجوري ونه د دار سرو کان مال ډیره محترم او شمال اشاره کړې وي دومره د علم شوقي انسانو ورسې به فتاوی خپل بیان کوي څومره فتاوی د عمر بن الخطاب وي او څومره اوچت عالم ایمان دین خو به کې شي دینو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خوب مې ولیدو د چا کمستر وګو پوري د چا د شینې پوري د چا زنګون پوري د چا د غینه مخکته د چا خنګورو پوري یو کمیس مې ولیدو چې عمر رضی الله عنه اغوسته وې د ځان په سیر راخلو د ورځې د کمیس اغوستل نه راوړي څنګه اسبال الازار راځي لیکن دا خو معاملې د خوب جدا خبره ده ملګرو ورته دې تعبیر څه دی ورېدي تعبیر شې د دین دی نو عمر رضی الله عنه کې دومره دین او رسول الله فرمایي چې ځان په سم د سیر روان کړو دومره چې دیندار بعض خلک تشبیه ور کوي
وې د دین مثال په شان د دریب دی او د مذاهب مثال دا په شان د دریبونو نیرونه دي چې کور مخکې دی نیر بهيږي نو بل دریب له څو ورځي نه دا مثال نه په قران کې شته نه په سنت کې شته اصلي مثال د دین چې محمد رسول الله د کمیس سره ورکړی دی کمیس چې واغوسو طالب سکونی دین کې سکونی کمیس چې واغوسو بدن باندې ډوري ښکاری دین چې درکې ډوري بخاري کمیس چې واغوسو د ګرمۍ یخنۍ نه به بچکیږي دین چې واغوسو نه د قشن د جهنم نه ور باندې بچکیږي او کمیس به پورا غوندي ادخلوا فی السلم کافه که وسړی د کمیس واغوندي چې یو 50 شتو بل نشته خلک ور پورې خان دي کنه خان دي یا کده چې کمیس واغوسو چې یو لستون شتو بل نشته خلک ور پورې خان دي کنه نو سړی ځان له مؤمن وي او کارونه د شرکم کوي او په بل طرف باندې روان دي د الله او د الله د رسول خبره ماتي دی او چا وجنه د چې انسان کې بدشره کامل ایمان نه شي خلک ور پورې به عملند وي او خان دي عجیب انسان دا او شیطانان به چې په کومه لار به عمر رضی الله عنه روانو په غلار به شیطان نتلو حدیث کې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم بیان ویل یا رسول الله چې کله دا مجاهدین کامیاب شو غنیمتونه زیات شو وي موږ له خرچه لګ زیاته کا دغه جو خارو مابین کې دا خوشتبي د دې وجنه چې څوک د اعتراض ونه کوي چې رسول الله بیان در زبانه وي نبی صلی الله علیه وسلم ورته په دې اکتفا وکړي خدا باس پم دې کې ود رسول الله د بیانو یولس بیان خدیجه وا ماریا وا حفصه وا عائشه وا ام حبیبه وا ام سلمہ وا سوده وا صفیه وا زینب وا جویریه وا د یولس بیان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دې وخت کې چې کله عمر رضی الله عنه راغی د بیان ټول نه نوتی نبی صلی الله علیه وسلم وخاندل عمر رضی الله عنه ورته وی الله وخاندو یا رسول الله ولی خاندي وی تعجب من کستان وی دا څنګه ویری بیان اوس ما سره باس کول په دینه فقہ کې خو ته چراله ټول لاړې نه نوتی اقول ویل شي ای بیانو ز شرالم ځان مرکه د رسول الله سره مخامخ باس شروع کړو رسول الله ورته ویل عمر په نور خبرې مکوا او به ویل وسماري په الله باندې قسمي چې عمر په کومه لار باندې روان او ته په کومه لار باندې ځې وی شیطان اغلار پری دی او بل حدیث کې د شي راځي دا په خپل پوز باندې په دې ځمکه شیطان را پری شي شیطان په اغلار نشي شیطان چې په انسان باندې داخلي کې د غیر لپاره مخکې د ابن قیم او د مداخل شیطان یوصل یوش نمبر صفه اول جل درویش طریقې موږ ذکر کړو چې دا په درویش حالاتو په انسان باندې راځي بچاو په قران باندې راځي په ذکر باندې راځي سوره بقره ایت کرسی د ورسنی ایتونه د سوره بقره او 10 زیات خوراک نه ځان ساتل اعوذ بالله ویل دا ورسنی درې سورته ویل لا اله الا الله ویل امنت بالله ویل د سوره حدید ابتدایي ایتونه ویل په الله باندې ایمان د الله پیژندل د الله په کارونو باندې رضا اخلاص په ځان کې پیدا کول دروغ نه ځان ساتل امر بالمعروف نهي عن المنکر د الله د انعاماتو شکریا ګناهونه پرې خودل او قران کې تدبر ابلیس ولې په غلار باندې چې په کومه لار عمر روان دی وجدار توجه ابن جوزی کتاب لیکل تلبیس ابلیس ابن قیم کتاب لیکل اغاثه الاحفان دو جلد ابلیس لري هر انسان طبيعت معلوم کړي چې دا کوم شي ډیر شوقي دی په ماغه امتحان کې راګيري څوک مال څوک بنگلا څوک منصب څوک یو څوک بل عمر رضی الله عنه باندې په یو ډګر کې دا کامیابی دي نش هغه دومره اوچت انسانو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم څنګه نه راغی یو تور غوندې وینځه واغې یو نظر وکي ویل یا رسول الله ما د شویل کدار رسول الله د څنګه نه ژوند دی راغی زبې په دې سر باندې لکتم بلوامه خواکی دغه نظر کړو ځکه دا عبادت نظر دی د مجاهد واپسې د څنګه نه د عبادت د سره باید په خوشحالي وکي لیکن کله ګناه نظر دی کړی چې پلاني سره خبرې نه کوم علماء لیکلي بیا نظر مات کا د قسم کفاره ورکا رسول الله ورته چې نظر دی کړی اوس راځنو وې تمبل راوښ تمبل والو خدا کزه خو وینځو کې دومره حیا غونیم دومره نه نورم جذبه کړه او ډیر زیات تمبل شروع عمر رضی الله عنه شکل راغی اسره کو نټیل نه دا کې خورو نبی صلی الله علیه وسلم دلته مرته ویل عمره یو یا دو شینو باندې دا ټک د دې تمبل په کارو کافیو لیکن دې زنانه دا شیطان ورته وی چې نورم زور ورکا خو چې تکړه شیطان وته چې د ودام غلې کې نسته دومره اوچت انسان او ډیر انتهایی غیرتی مو حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وېزه چې کله جنت لاړ معراج لا جنت کې دوه کسان ول درو میسا ام سلیم چې د انس بن مالک مور ده او بلال رضی الله عنه وزمانه مخکې بلال روانو د خوب کشار مې اوریدو ما پښتنو کړه دا څه عمل کوي دا څوک دی دا بلال لوی دا څه عمل ورته ویل یا رسول الله تحیت المسجد کوم دوه رکعات مونږ دا سودا به دوی د پیغمبر څخه مخکې روان دي د ګارد په صفات باندې لګا ګارد چې انسان مخکې رواني وړي رو مزیدار بنگله مې ولیدا نو دینه دا خبره معلومه شي چې چا مخه صفات کول شي لکه بلال او عمر رضی الله عنه رسول الله کړي خو شرط پکې دا چې هغه غټیږي نو ریا کې نه راشي خرابېږي نه
ودا بنگله ډیره مزیدار بنگله وتک سپینا مخله ډیره کیسه مزیدار هور نه سوا د چانه می پښتنه وکړه چې دا د چا ده د جبريل می پښتنه وکړه ودا د عمر ابن الخطاب ده و اراده می دا و چوردن نشم لیکن د عمر غیرت را پیدا شو ډیر غیرت شړیو د شیخ الاسلام ابن تیمیه شاګرد ابن عبد الحادي محمد ابن احمد ابن عبد الحادي هغه کتاب لیکلی دی المحض الصواب في فضل عمر بن الخطاب درې جلد کتاب وی چې رسول الله کله عمر رضی الله عنه دا خبره بیانوله بیرته وګرځیدم عمر شبری رضی الله عنه ډیر وژړل وی ویل ابي کا غار یا رسول الله ته چې ما خو عزیز او پتا باندې غیرت کومه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کړه د کوټینه جمعه راتلو ټول ملګرو بشرونه د شکایت کړي و شوا د ابوبکر او عمر نه شغب رسول الله مخه مخ کاته پیغمبر بدی دوړ له خاندل او دی دوړ رسول الله له خاندل ځکه دی وزیران و ورس ان شاء الله د وزارت به ذکر کوو چې د اول ځان له وزیر انتخاب کړو څه کمال په عمر کې و ان شاء الله تقریبا 3 میاشتې کې شرط ژوند باقی د عمر رضی الله عنه پر تاریخ موږ تاسو لګو هغه اختر پوری د اختر نه ورسم د عمر رضی الله عنه د تاریخ او د منقبت نو دایو امتیازو یو مجلس کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګرو سره ناس یو د ملوت او بار یو باغ لاړو د عبادت پنه د شکوې غونې جو پاګه کې خپل ځوړن نکلو ناس ابو موسی شریر هغه وزدي گیټ له ودرېدم چې پر رسول الله باندې څوک بریدونه کې وای وښني و ایسه بدی وخت کې د ابو بکر طاقتونه شاغم بشراغه و دروازه چې ټک ټک ابو موسی ورته وڅوکي و ابو بکر و ته ورزي اجازه اخلم رسول الله علیه ابو بکر دی اجازه ورکو د جنت زیره ورکا هغه تعالی اجازه ورکړه د جنت زیره دی الحمدلله به دروازه ټک ټک عمر رضی الله عنه راغی وڅوکي عمر وزي اجازه اخلم الته شکل ورغه یا رسول الله عمر دی وی زیر اجازه ورکا ورته جنت زیره ورکا ورته وی ویل راځه او تعالی د جنت زیره دی عثمان رضی الله عنه په سر روان شو ځکه دا یارانو د یو بل نه جدا کېدل نه چې لاس منټه به یو بل نه جدا شو یو بل بس بزلون درد کو بیرته یو بل به راځم کېدا ابو بکر رضی الله عنه په سر راغی عمر راغی عثمان رضی الله عنه راغی دروازه ټک ټک لوي څوک عثمان ابن عفان وی ته ورسې اجازه لم رسول الله نه وی اجازه ورکا د جنت زیره ورکا ورته دنیا کې تابانه مصیبت راځي دا به شهید کیږي ورته وی ویل اجازه را د جنت په زیره باندې ته خوشاله شه او دنیا کې به امتحان کې ترازی دا خوارج به شهید کې وی ویل الحمدلله د جنت په زیره او الله المستعان الله بس منکم کې کیسه جواب د دې ټولو واقعاتونو دا معلوم شو چې عمر بن الخطاب جنتی صحابي دی کم سړی چې د شاقیده لري چې عمر جنتی نه دی بلکې دا به جهنم لږي په اتفاق د ټولو علماء سره دا سړی کافر دی او د ایمان نه خلاص د دین ورسره عمر رضی الله تک به مدینه منوره له او الته به د خلافت او بعض عجيبه کارنامې او د جهادونه دا به ان شاء الله به نشه دماغ را روان چهارشنبه بل چهارشنبه بیانو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.